سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله رب ذوالجلال نه امید ده چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. دوستانو د ټولو نه قریبي رشته د ښځې او د خاوند رشته ده. ځکه خو الله رب ذوالجلال په قرآن کې د لباس سره د دوی تشبیه ورکړې ده چې دا زنانه دا ستاسو دپاره لباس دی او تاسو د دوی لباس یې. ځکه چې د انسان وجود ته د ټولو نه قریب د هغه لباس وي. داسې په رشتو کې قریبي رشته د ښځې او د خاوند رشته ده، لیکن بعض اوقات د دوی په درمیان کې اختلاف راشي، د مینې کمی راشي او هغه اختلاف دومره شدت اختیار کی چې خبره تر طلاقه پورې لاړه شي. الله رب ذوالجلال د ټولو کورونه ودان ساتي او د اختلاف نه دی الله رب ذوالجلال د هر چا کورونه خالی کی. اوس که بعضې ملګري داسې وي چې د هغوی په درمیان کې د مینې محبت کمی وي، د هغوی دپاره دا وظیفه انتهایی مجرب ده. د دې په برکت سره به الله رب ذوالجلال ستاسو په منځ کې مینه او محبت واچي او اختلاف هم په اتفاق سره بدل کی. وظیفه د یا ودودو ده، دا به تاسو زر پیرې وایې او د خوراک په څیز به یې دم کې، دا به ښځه او خاوند دواړه استعمال کې. دې سره به انشاءالله العزیز ستاسو په درمیان کې مینه محبت پیدا شي او اختلاف هم په اتفاق سره الله رب ذوالجلال بدل کی.